په بلخ ولایت کې افغاني سرې میاشتې ټولنې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 650 اړمنو او بې ځایه شوو کسانو سره نغدي مرستې وکړې. په شمال زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رئیس په وینا په دې پروسه کې هر بې وزله کس ته 15,000 افغانۍ نغدي پیسې ورکړل شوې. 1250 کورنیو ته نغدي کومک ورکول کېږي په شمال زون کې، چې هغه 650 کورنۍ ته د بلخ ولایت په ښار کې داخل بېلابېلو ناحیو کې غریبو او معیوبو او بېوزله هیوادوالو ته هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ توزیع کېږي. نوموړی زیاتوي چې دغه مرستې به په 2 شمالي ولایتونو بلخ او فاریاب کې له شاوخوا 1250 کسانو سره ترسره شي. دغسې متصل په فاریاب ولایت کې بیا 600 کورنیو ته چې هغه هم بېوزله او معیوبین او دغسې غریبو هیوادوالو ته نغدي کومک چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ کېږي د سرې میاشتې له لارې ورکول کېږي. ورته مهال هغوی چې دغه نغدي مرستې ترلاسه کړي ډیری معیوبین دي. دوی له افغاني سرې میاشتې ټولنې مننه کوي او وایي چې دا مرستې کولی شي د څه مودې لپاره د دوی لګښتونه پوره کړي. از سرمیاش اومد ما را سربی کرد. همین 25,000 که ما میته بسیار در مشکلاتی کلی مشکلاتی مهم داریم، گشته نمیتونیم، 4-5 سال شده کار کرده نمیتونیم. همین پیسه بسیار در درد ما میخوره، دستشان درد نکنه. همین کمک ها را سلیم سرخ داده، سرمیاش داده، ما با کلی پیشش خوش هستیم. امروز آمدیم 25,000 خیر ببینه کمک میکنه، خاطر ما آمده بودیم. امروز در ما بوده 25,000 افغانی کمک را سره کوي. هنوز خدای نه پاک نه دوی نه غواړي چې هنوز کمکونه را سره جاری شي. یادې مرستې داسې مهال د افغاني سرې میاشتې له لورې ویشل کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم په تیزۍ سره روانه ده، چې له همدې امله په هیواد دننه د خلکو اړتیاوې ډېرې شوې دي. خو اسلامي امارت هڅه کوي څو له بېلابېلو لارو له یادو خلکو سره مرستې وکړي.